المرچ دار شاپ پنایو تا مرز روشنایی درنا ترپله سپیران بالو کی رنایو. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شریعت غږ او ملي رادیو محترمو او زړه ته رانږدې ورونو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو اورېدونکو، تاسې موږ سره رڼا تر پولې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه له ملي او شریعت غږ رادیو له څپو څخه په 105.2 او 93 FM باندې درته وړاندې کوو. بیا هم درنو اورېدونکو، زه عبدالعزیز صائم او محترم مولوي صاحب احسان الله کاشفي تاسو ته دا خپرونه وړاندې کوو. نن مو تاسې ته په خپرونه کې موضوع چې ټاکلې ده هغه د دوزخ عذاب او د اسلام له نظره او هغه څخه د خلاصون لارې چارې په هکله ده چې انشاءالله په ګډه به سره واورو او د دمې نه بعد به انشاءالله تاسې نه هم په دې هکله واورو چې تاسو په دې هکله موږ سره څه لرئ. زموږ د ټلیفون شمیرې 0 درویشت لس 240 او 0 درویشت لس 240 دا دواړه شمیرې دي. تاسو درنو اورېدونکو څخه هیله کیږي چې د دمې نه بعد به راسره خپلې اړیکې ونیسئ او د خپرونې د موضوع په تړاو به راسره خپل نظریات شریک کړئ. لاړه به شو جناب کاشفي صاحب ته. شنونده‌های رادیو ملی افغانستان و رادیو شریعت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستم شنونده‌های گرامی که صحت و سلامت بوده باشین و از گزند روزگار در حفظ و پناه الله متعال بوده باشین. خیلی ها خوشحال هستیم که بار دیگر الله متعال صحتمندی و توانایی بر ما نصیب نمود تا که در خدمت شما عزیزان قرار بگیریم و توانایی بیانات و نطق و سخن در راستای دین و اسلام را برای ما نصیب نمود. الله متعال برای همه ما و شما خوبان صحتمندی دنیا و آخرت نصیب بگرداند و الله تمام مریضان اهل اسلام را شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. شنونده های گرامی، قسمی که سایم صاحب همکاری عزیزم بیان کردن، موضوع امروزی ما هم در رابطه به یکی از موضوعات بسیار جالب، درباره یکی از موضوعات بسیار مهم که هر انسان مسلمان و مؤمن باید در این مورد آگاهی کامل داشته باشد و مطالعه کامل داشته باشد و کوشش بکند و تلاش بکند که خود را در این بخش به آگاهی کامل رسانده باشد تا خدای ناکرده از آن سختی ها و از آن مشکلات روبرو نشود که آن عبارت از عذاب دوزخ یا عذاب قیامت هست و روز قیامت و سختی روز قیامت و آن سختی ها و مشکلات را که الله برای از انسان های خدا بی خبر برایشان در نظر گرفته و آسانی و زیبایی که پروردگار عزوجل برای ذاکرین و برای متقین در نظر گرفته. انشالله در لابلای برنامه بیشتر صحبت میکنیم و از حکایات و احادیث و آیات قرآن کریم و انشالله در این برنامه‌ای که بعد از وقفه برمیگردیم. امید که دوستای عزیز شما ما را تنها نگذارین و تماس خود و نظرات خود با ما داشته باشین تا ما هم از این برنامه‌ای که داریم بسیار با خوشحالی و لبخند انشالله که برنامه را کناری هم به پایان برسانیم. مننه محترم کاشفي صاحب. درنو اورېدونکو، راځئ چې د مخکینیو امتونو د اختلافاتو ترخی تاریخي څخه
چې هغوی کړوړو چې اختلافات او تفرقې نه یوازې په دې نړۍ کې ځواک ماتوي بلکې د قیامت پر ورځ د عذاب او دوزخ د عذاب لامل هم ګرځي. الله تعالی د آل عمران سورې په 105 نمبر آیت کې فرمایي او د هغو کسانو په څیر مه کیږئ چې له څرګندو دلایلو وروسته یې په خپلو کې سره ویشلي او اختلافات یې موندلي او دوی لپاره ډیر لوی عذاب دی. دا آیت یو ځل بیا د یووالي او د تفرقې او نفاق څخه د مخنیوي په اړه بحث کوي. د آیت مسلمانانو ته د پخوانیو قومونو لکه یهودو نصاراو په څیر د تفرقې او اختلاف لاره غوره کولو او د ځان لپاره د لوی عذاب د زغملو په وړاندې خبرداری ورکوي. په حقیقت کې دا دوی ته بلنه ورکوي چې د خپلو پخوانیو تاریخ او د دوی د ویش او اختلاف وروسته د دوی دردناک برخلیک مطالعه کړي. په دې آیتونو کې د تفرقې او نفاق څخه د مخنیوي په اړه د قرآن کریم تاکید او ټینګار د دې نښه ده چې دا پیښه به په راتلونکي کې د دوی په ټولنه کې رامنځته شي، ځکه چې قرآن هر چیرې چې د یو څه په وړاندې په خبردارۍ ټینګار کوي د هغې واقع کېدو او ظهور ته اشاره کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دا وړاندیونه مخکې کړې وه او مسلمانانو ته یې په څرګنده توګه خبر ورکړی و چې یهودي حضرت موسی علیه السلام وروسته 71 فرقې شوي، عیسایان 72 فرقې شوي او زما امت به له ما وروسته 73 فرقې شي. او د هغه څخه له مخې چې قرآن کریم یادونه کړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خبر ورکړی د هغه له رحلت وروسته مسلمانان له مستقیمې لارې څخه ووتل چې یوازې یوه لاره وه. دوی په مذهبي عقیدو او حتی په مذهب کې سره وویشل شول او یو بل ته یې د کافرانو په توګه وغندل، تر دې حده چې کله د دوی په منځ کې توره او کله هم د لعن مشران واکمن شول. حالات دې حد ته ورسېدل چې ځینو مسلمانانو د یو بل ژوند او مال حلال ګڼل او د مسلمانانو ترمنځ دومره اختلاف او دښمني رامنځته شوه چې ځینې یې د کافرانو سره یو ځای کېدو او د خپلو مذهبي ورونو سره د جګړې لپاره چمتو شول. په دې توګه هغه یووالی او پیوستون چې د پخوانیو مسلمانانو د بریالیتوب راز و په اختلاف او بې اتفاقۍ بدل شو. په پایله کې د دوی سوکاله ژوند د بدبختۍ په ژوند بدل شو او دوی خپل لرغونی عظمت له لاسه ورکړ. هغه کسان چې اختلاف لري د دوی اختلاف د دوی د عقایدو له توپیر څخه سرچینه اخلي، مګر د عقایدو همدغه توپیر د دوی په تل کې توپیرونه رامنځته کوي او دوی له ټولنې څخه لرې کوي. له بلې خوا د توپیر په باورونو کې توپیرونه ته لاره هواروي. فرمایي تاسو مسلمانان باید سره متحد شئ او د اهل کتابو په څیر نه چې لومړی خپل بدنونه جلا کړل او له ټولنې څخه وتل او بیا یې نظرونه او عقیدې هم مختلفې شوې. له همدې امله قرآن د یووالي په بلنه ټینګار کوي او د اختلاف څخه منع کول کوي او دا د ژورې بصیرت له امله نه دی، ځکه چې پوهېده چې دا ملت به ډیر ژر د اختلاف او نظرونو اختلاف سره مخ شي. د پیښو جریان د قرآن کریم دا وړاندوینه تایید او تصدیق کړه، ځکه چې د محمد علیه الصلاة والسلام ملت په مختلفو فرقو ویشل شو چې هر یو یې په بل باندې د کفر نعره ولګوله او هر کله چې څوک د دوو فرقو ترمنځ د توپیر ته له منځه وړلو لپاره راپورته شو نو هغه په خپله درېیمه فرقه جوړه کړه. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له رحلت وروسته د منافقینو د منافقت له امله خلک سره وویشل شول او حکومتونو خلک د ظلم او ستم په بند کې وساتل او د دوی د ژوند خوښي په ظلم او لارښوونو یې په ګمراهۍ بدلې کړې او د دوی لوی عذاب د تفرقې او اختلاف له امله دی چې د دوی زوال لامل ګرځي. بالکل. شنونده‌های گرامی، قسمی که قبلا هم بیان کردیم موضوع امروز ما در رابطه با راه‌های نجات از عذاب دوزخ و بیاناتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن و راهنمایی‌هایی که دارن
برای این است که ما باید خود را از دوزخ نجات بدیم و خود را خلاص کرده باشیم. و ببینین وقتی که پیغمبر مبارک صلی الله علیه و سلم الله متعال آیه از سوره شعراء سپاره 19 برش نازل می کند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم از الله و از قهر الله و از غضب الله و از عذاب دوزخ و قیامت و برزخ و از قبر قوم و خویش و فامیلین خود را بترسان. و انذر بترسان عشیرتک الاقربین، یعنی خانواده، فامیلین، قوم و خویش نزدیک خود را. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر ادای مسئولیت می روند در بالای کوه صفا و هر قبیله و هر فامیلین خود را به نامشان صدا می زند، به نامشان طلبشان می کند که ای خانواده و ای قبیله عبدالمطلب و ای قبیله عبدالمناف، شما بیاین بشتابین که شما را کار دارم. یا صباحا یا صباحا، این کلمه را سر می ده. تمام قبیله و قوم خیشش که در اینجا جمع می شوند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنها را از عذاب قیامت و دوزخ می ترساند. همین است که الله متعال سوره تحریم سپاره 29 بیان می کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی شما خودتان و اهل و عیالتان، خانواده، زن، فرزندان، پدر و مادر، قوم و خویش خود از عذاب دوزخ بترسانین. بیان بکنین سختی های عذاب دوزخ، بیان بکنین خطرات و آن فشارها و آن اضراری که در گناه و معصیت هست، در نافرمانی الله متعال هست. در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم این مردم را به نامهایشان دعوت میکند که شما خود نجات بتین، متوجه باشین. و اگر فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم و اگر خانم محمد صلی الله علیه و سلم، اگر الله متعال به طرف دوزخ اینها را بکشاند، محمد صلی الله علیه و سلم کاری کرده نمیتاند. شما خودتان خود نجات بتین. پس دوستای عزیز، یگان وقت ما بیان میکنیم، یعنی ما گناه میکنیم، گناه ما در ذمه تو باشد. حتی بعضی ها را ما تشویق میکنیم به گناه و معصیت که تو گناه کن، این جرم را مرتکب شه، اگر جزایی داشت ما او را قبول میکنم. نه خیر، ولا تزر وازره وزر اخرى. الله متعال گناه هیچ کس بردوش هیچ کسی نمیگذارد. جوابگوی گناه هر کس خودی هر کس است. یعنی هر کس که جرم را مرتکب میشه، هر کس که گناهی را که مرتکب میشه، او شخص مکلف است و مجبور است که جوابگوی خود بوده باشد. هیچ کس جوابگوی کسی نیست. ولیکن دوستای عزیز و بزرگوار، این خیلی مهم هست که ما به خودمان فکر بکنیم و خودمان بیاییم هر کاری که میکنیم متوجه دست و پای خود باشیم، متوجه انجام اعمال خود باشیم که نشود خدای ناکرده در انجاممان قهر و غضب الله متعال بوده باشد. روزی که زیر خاک تنیمان هان شود، وانها که کرده ایم یکایک عیان شود. یا رب به فضل خیش ببخشای بنده را، آن دم که عازمی سفر آن جهان شود. بیچاره آدمی که اگر خود 1000 سال مهلت بیابد، از اجل و کامران شود. هم عاقبت چو نوبت رفتن بدو رسد، با 100,000 حسرت از این جهان روان شود. یعنی گاهی اوقات انسان فکر میکنه ما در این جهان همیشه باقی میمونیم. نه خیر، روز نوبت ما میرسد. فردا قوم خیش بود، فردا نوبت فلانی دوست قوم خیشمان بود، ولیکن پس فردا نوبت ما هست. امروز نوبت فلانی بود، فردا نوبت ما هست. یعنی دوستان عزیز، این همان کاروانی هست که هر کس با نوبت خود روان می شود. پس بیاین که همیشه متوجه این قیامت خود بوده باشیم و هیچگاه به خاطر کارهای دنیا گردن خود را بسته نکنیم که در قیامت جوابگو بسیار سخت است و جواب گفتن هم انسان غیرت نمی کنه جواب بگوید به نزد الله متعال. مننه محترم کارکی صاحب. موږ تاسې باید خپل ځان، همداسې خپل کورنۍ او همدارنګ حتی هر یو مسلمان باید د ګناه کولو څخه وژغورو او وساتو، او دا زموږ دینی مسؤلیت دی چې امر په معروف وکړو. ځکه د دې هم زموږ نه پوښتنه کیږي چې زه که په یو موضوع پوهېدلم او ما نورو ته نه رسوله، زه دې کې مسؤول یم. دا تنها او تنها د علماو کار نه دی چې په منبر
د مسجد کې کینی او خلکو ته ووایي چې دوزخ، جنت، ګناه او ثواب. دا د هر مؤمن مسلمان مسؤلیت دی، هغه د ځان نه شروع په کورنۍ کې د خپل فامیل او همدارنګه د نورو سره. دا زموږ مسؤلیت دی. درسته ده چې حکومت په دې حق خپل مسؤلیت لري، امارت د اسلامي چې هغوی په دې دپاره یو خاص وزارت چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی هغه ایجاد شوی. ولی دلته د هر مؤمن مسلمان هم مسؤلیت دی چې تر څو نور خلک د دې څخه خبر کړي. اکثره خلک دا مسائل داسې سطحي فکر کوي او داسې فکر کوي چې همدا دنیا ده چې هر څه کوم الله پاک غفور او رحیم دی. د الله تعالی په غفور او رحیمی کې او په مهرباني کې هیڅ شک نشته، لیکن الله تعالی موږ ته لارې راښودلي. که ته چیرې د یو سیند سره تیریږي، په پل په سر تیریږي، نو خامخا به جوړ تیار د دغه ځایه بل خواته وځي، او که ته خدای مکړه په اوبو کې ورګډېږي نو دا خطر تا سره شته چې تا به اوبه وړي. موږ ته الله تعالی ټولې لارې راښولي، صراط المستقیم لاره موږ ته الله تعالی راښولي چې په کومه لاره ولاړ شو. او داسې هم نه ده چې موږ په دې نه پوهیږو چې کومه غلطه لار ده او کومه سمه لار ده. دا موږ په غفلت کې یو، یعنی زموږ دا غفلت دې حد ته دی چې اکثره ځوانان په داسې فکر وي چې زه همیشه جوړ یم، ځوان یم، صحتمنده یم، لا د مرګ وخت ډیر لرې دی. کله چې زه بوډا شوم یا سپین ږیری شوم بیا به زه الله ته توبه وباسم. نو په هر صورت موږ تاسې باید چې په دې موضوع کې متوجه اوسو. دا ژوند ډیر کم دی او د دې ټولو پوښتنه به کیږي او د کرام الکاتبین ملائکې موږ سره همیشه وي. زموږ نقطه نقطه ذره ذره لیکل کیږي او په دې هکله موږ نه به پوښتنه کیږي. بخیر سلامت باشین جناب سیم سی بزرگوار، الله متعال عزتمند سلامت داشته باشم. بخیر سلامت باشین. بسیار زیبای اشاره کردین، الله خیرتان. به نکته دیگری که بیان بکنیم که در اینجا راه های نجات از عذاب دوزخ و از عذاب قیامت است. شنونده های گرامی، ایمان به الله متعال و توحید پروردگار هست. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس شهادت دهد که هیچ معبودی جز الله متعال نیست و محمد بنده و رسول الله متعال هست او را الله از عذاب دوزخ نجات می دهد. نکته دیگری که بیان بکنیم شنونده های گرامی، توبه صادقانه هست. یعنی در حدیث قدسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از قول الله متعال نقل می کند ای بنده من، اگر گناهانت به اندازه آسمان برسد اما مرا بخوانی و از من آمرزش بخواهی و طلب بکنی، من تو را خواهم آمرزید و هیچ باکی هم ندارم. دوستان عزیز بزرگوار، در اینجا این حدیث ترمذی که بیان می کند، یعنی پروردگار عزوجل که آنقدر لطف و مهربانی دارد برای ما انسانها که اگر گناهان ما هر قدر که بزرگ باشند، اگر پروردگار عزوجل که ما او را بخوانیم و طلب بکنیم که الله ما را میبخشد، کوشش بکنیم که تکرار بر گناه نشود. یعنی هیچگاه انسان اصرار بر گناه نکند، تکرار بر گناه نکند و پافشاری بر گناه نداشته باشد، چون این گناه بسیار بزرگ، گناه کبیره هست. در اینجا باز توبه ما تاثیر ندارد که ما یک بار توبه بشکنیم، دو بار، سه بار و هر بار ما گناه بکنیم باز توبه بکنیم. این خیلی خوب هست توبه کردن، ولیکن کوشش کنیم که تا حد امکان از گناه خود را دور داشته باشیم، گناه نکنیم، معصیت نکنیم، از گناه و از معصیت دور داشته باشیم خود را. اینجا باز توفیقات الله متعال نصیب می‌گردد شنونده های عزیز. نه اینکه متاسفانه بعضی ها به اندازه‌ای که موهای سرشان هست گناه میکنن، به این فکر که الله لک بخش است، به این فکر که الله میبخشد. درست است الله لک بخش هست، ولیکن شنونده های عزیز، این لک بخشی خدا هم در شرایطی هست، در اوقاتی هست و ما نمیتونیم که هر بار گناه و هر بار توبه، هر بار گناه، حداقل یک بار توبه نصوح، توبه درست و توبه از اعماق قلب خود بکنیم تا که الله متعال گناهان ما را بخشیده باشد. من محترم کاشفی صاحب، لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه جناب کاشفی صاحب چې انسان بې له ګناه بې له عیبه نه دی، خو باید چې انسان توبه د نصوحه وکړي. او توبه د نصوحه دا چې بیا هغه کار ته چې تا کړی او پرې پښیمانه یې، هغه شي نه ته بد یوسې، هغه کار ته بیا ونه کړي
او هغه کار ستا په زړه کې علاقه ونه لري د هغه شی دی چې یعنی ستا توبه اصلي یا ښه توبه ده قبوله شوي. که ته چیرته توبه باسي یا توبه کوي او بیا هم تمایل دې مسایلو ته لري او بدې دې نه ایشي هغه کارونه چې تا کړي وو، نو بیا د دې دا معنا ده چې تا توبه نه ده ویستلې. یعنی ته باید هغه کار بیا ونه کړې، د هغه شي نه بد یوسې او د هغسې ماحول او ځای چې وي ته ترې ځان ګوښه کړې. دا دلیل د توبې دی. ځکه الله تعالی موږ ته ډېر زیات چانس راکړی دی. دغه هره لمحه، هر ساعت چې موږ باسو، هره دقیقه او ثانیه دا موږ دپاره یو لوی چانس دی چې موږ الله ته ځان نږدې کړو. د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته چې انسان څومره عمر کوي، څومره وخت یا څومره دقیقې یا ساعت. موږ برنامې او پلانونه ډېر اوږده جوړوو د کلونو، ولی موږ په ځان نه یو خبر چې دا کار به تکمیل وي ولی موږ به نه یو. نو انسان چې د خپل د ژوند د هوساینې دپاره تلاش کوي، کوشش کوي، د ښه ژوند دپاره زحمت وباسي، خپل د ابدي ژوند چې آخرت دی د هغې دپاره دی باید هم ډیر متوجه واوسي. ځکه دا ژوند که په هر قسمي تیریدونکی دی، که ښه وي که بد وي، دا خامخا تیریدونکی دی، دا د وخت نه دریږي. خو د آخرت ژوند هغه بیا دائم ژوند دی. هغه دپاره باید موږ ډیر کوشش وکړو. که چیرته زموږ توجه او فکر هغه خواته وي، الله تعالی به په ژوند کې هم راته صبر، خوشحالي نصیب کی، حتی قناعت به راته نصیب کی. موږ په ټولنه کې ډیر خلک ګورو چې ژوند یې ډیر ښه دی د اقتصادي پلوه، د نورو مسایلو له طرفه، ولی موږ ګورو چې دوی په ژوند کې خوشحالي نشته، سکون نشته. نو بیا هلته ده چې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې تنها خوشحالي او تسکین په دنیا کې نشته. درست دا یو سبب کیدای شي، بې د دنیا مشکلات شته، خو داسې هم نه ده چې تاسو ته دنیا خدای ډیره درکړه، زندگی دې ډیره ښه شوه، نو ته به هیڅ مشکل او ناآرامي نه لرې. بلکل به یې لرې. موږ خپل په ټولنه کې ګورو داسې کسان چې حتی څو کاله مخکې یا څو وخته مخکې هیڅ هم ورسره نه وو، ښه ډیره دنیا الله ورکړې، خو تسکین د قلبي او همداسې روحي مشکلات ورسره تړلي، نه آرامه دی، ستړی دی، په چورتونو فکرونو دی. نو دلته موږ دې نتیجې ته رسیږو چې دنیا ټول شی نه دی. هدف زموږ باید دنیا نه وي، آخرت ته باید سوچ وکړو. او دنیا هم الله تعالی ما او تا دپاره پیدا کړې، ځکه چې موږ چې کله دعا کوو دا وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. موږ ته دا نه دی ویل شوي چې تاسو به دنیا نه غواړئ. دنیا به غواړې، خو دنیا به ستا هدف نه وي، ځکه چې هغه ابدي ژوند موږ دپاره ډیر مهم دی. د هغه عذابونو حتی که موږ فکر هم پرې وکړو، شاید په شپو خوب راته رانشي. ډیر سخت عذابونه دي. موږ د دنیا دا واړه مشکلات نشو تحمل کولی. د دنیا لږ غوندې جنجال، زموږ تشویشونه، موږ یعنی شپې سبا کوو په خوبونو کې، په چورتونو کې چې خوب نه راځي. لیکن آخرت که چا را په یاد کړل، نو تاسو ومنئ چې اصحاب به چې کله د آخرت خبرې کېدلې، هغوی به تر دې حده ژړل چې په مخ کې به یې تور خطونه را پیدا شول. د ډیره درد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به داسې و. نو موږ په څه شي نازیږو؟ موږ کم اعمال دي چې موږ دومره مطمئنه شو چې هیڅ مشکل سره به نه مخ کیږو؟ یعنی تاسو څه فکر کوئ چې هغه خلکو ښه اعمال نه، موږ د هغوی په لاره هم نشو تللی، خو هغوی بیا به هم نارامه وو. موږ چې هیڅ نه کوو بیا هم ډیر مطمئن نه وو. نو الله تعالی غفور دی، خو چې چیرې موږ توبه وباسو او د الله تعالی لاره ونیسو. بالکل، بسیار زیبا. نکته دیگری که بیان بکنیم شنونده های گرامی که راه نجات از عذاب دوزخ و از سختی های قیامت است، او نماز و عبادات انجام دادن است. قبلا گفتیم توبه صادقانه هست و روی آوردن به نماز و عبادات و بندگی الله متعال هم یکی از راه های نجات از عذاب دوزخ است، چون بندگی و عبادت انسان را موفق و کامگار در نزد الله متعال می داشته باشد. شنونده های گرامی، یکی از علما بیان می کند که یک انسان هست و کسانی هستند که اینها هیچگاه نمی میرن، همیشه زنده هستند تا دنیا هست و تا اینکه قیامت برپای می شود نام و نشان این انسان ها زنده و جاوید هست.
یعنی این انسان ها آنقدر اینها بزرگ هستند و آنقدر الله متعال برشان نام نیک و شخصیت نیک الله برشان نصیب کرده که اینها هیچگاه نمیمرن، همیشه زنده هستند بر سر زبانهای مردم. همیشه مردم اینها را با کلمات خیر یاد میکنن، همیشه مردم بر اینها درود میفرستند، همیشه مردم به اینها ذکر خیر و دعای خیر بدرقه را این مردم میباشد. آنها کسانی هستند که در راه الله متعال زحمت کشیدن، تلاش کردن. سعدیا مردی نیکونام نمیرد هرگیز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. در اینجا دوستان عزیز چقدر زیبا هست که ما متوجه باشیم، به نماز خود، به عبادات خود پایبند بوده باشیم. هرگیز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. یعنی واقعا اگر ما تلاش کرده باشیم، زحمت کرده باشیم، عباداتمان، اطاعاتمان با جماعت، صله رحمی، صداقتمان، مهربانیمان در دنیا زنده وجود داشته باشد و ما با اخلاص زندگی کرده باشیم، یقین بکنین که تا که هستیم، زنده هستیم، از خود نام نیک و از خود نشانه نیک بر جای گذاشتیم و این مردم پشت سر ما و از عقب ما مردم برای ما دعای خیر میکنن و دعای این که خداوند الله با او خوبی بکند، جنت جایش باشد، قبر او باغچه از باغچه های جنت باشد. یعنی این دعاهایی هستند دوستان عزیز که اینها را در کتاب های حدیث صدقه جاریه گفته میشد که اینها برای ما صدقه جاریه خواهند بود. الله متعال برای همه ما نامی نیک و الله متعال نامی زیبا نصیب بگرداند. و سعی می‌کنیم در این بخش بریم یک وقفه کوتاه بگیریم و ان شاء الله بعد از وقفه دوستان منتظر باشند. ان شاء الله زود باز هم برمیگردیم و با شماره های تماس 020 23 10 742 و 070 23 10 742 ان شاء الله که تماس بگیرین. ان شاء الله بعد از وقفه در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم داشت. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك راغلی د هجرت لړنګ درنو هیوادوالو، هیواد ته د خپلو کډوالو ورونو بیرته راستانېدل د یو نوي فصل پیل دی. اړینه ده په خپلو ښارونو، کلیو او کورونو کې خپلو دردېدلو کډوالو ورونو ته درناوی او هرکلی وکړو او د بې کسۍ له احساسه یې راوباسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی مسلمان د بل مسلمان ورور دی، نه به پرې ظلم کوي، نه به یې یوازې پرېږدي او نه به یې سپکوي. راځئ هیوادوالو، خپل کډوال هیوادوال یوازې پرې نږدو، د بې کسۍ له درده یې وژغورو او د همدردۍ مرستې او ملاتړ لاسونه ورکړو. راغلی د هجرت لړنګ د یار ماشومان د خپل کلی امامان. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا یو ځل بیا ستړي مشئ درنو محترمو اورېدونکو، ستاسې خپلې خپرونې رڼا تر پولې ته چې تاسو یې راسره په ژوندۍ بڼه په 115.2 او 93 FM باندې د ملي او شریعت غږ راډیو له څپو څخه اورئ. درنو اورېدونکو، زو د اوله اړیکه به راواخلو چې څوک د یو له کومه ځایه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. برادر معزز علی قریب سیام صاحب و یک سلام خاص به جناب آقای قاری صاحب کاشفی صاحب علی قدم میرسانم. ماندن باشیم و خیلی آمدیم چیزی را شما مطرح کردیم که هر قدر نفری که به صاف گمراه باشد چی باشد و دین مقدس اسلام به صاف برابر می شود. کسی که هر کسی که به مو اندازه که از خدا می ترسه به مو اندازه هر کسی که به مو اندازه که از خدا می ترسه به مو اندازه به جنت نزدیک می شود. هر کسی که هر گناه می کنه حلای بینیوز در کلام بر حق خود در سوره یاسین شریف گفته که بسم الله الرحمن الرحیم الیوم نختم افواههم و تشهد ارجلهم
زبان پیدا میکنن و پایا شایعی میدن و با ثبوت این موضوع کلام برحق شما امروز ببینید یک انگشت نشان انگشت که اضافه در زمین جهان 8 میلیارد نفوس انسان زیاد است از 2 نفر که از یک پدر مادر می باشند یک چیز نیست. هر کسی که از روز آخرت می ترسه می خواهی که به جنت برن، از دوزخ می ترسه تقوا پرهیزگاری را در نظر بگیرن دیگه پرهیزیات نمی کنم دیگه زنده و سلامت باشیم. دیگه یک سلام احترامات قدری خود خدمت دکتر صاحب خیلی خان، استاد عبدالله و مدثر صاحب و برادر عالی قدر خود محترم رگنی صاحب، عیار صاحب و تمام دوستای همسنفی های گل نازنین مرز روشنایی میرسانم. سرخوی سربلند سرفراز باشین صاحب. جهان سپاس از محترم سلطانی صاحب، ډیره مننه. واقعا سلطانی صاحب یادونه وکړه چې انسان هر څومره د الله تعالی څخه ویره ولري او دغه احکامات په ځان عملي کړي همدومره به جنت ته نږدې وي. تماس را بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوی عزیز حسین صاحب همکاران تکنیکی همه دوستان سلام اتفاقات تقدیم می‌کنم. علیکم السلام غمخوار صاحب محترم، انشالله که شما خوب و صحت و سلامت بوده باشین. شکر، زنده باشین، سلامت باشین. شدم صدای نازنین تنمشتم نازنین بر موضوع امروز انتخاب کردیم. الله خیرتان بده مهربانی. قربانت شم. توبة النسوخ قبل الموت راحتنا عند الموت. الله پاک هر قدر مهربان ذات سر قرآن که هدایت از برای ما تلاوت میکنیم از الحمدلله صفات پروردگار عالم است و ناسه کلش رحمت است، مهربانیش است، لطفش است، بخشایشش است. ما همیشه باید از تقوا داشته باشیم، خود بشناسیم اول بشناسیم، تقوا پرهیزگاری داشته باشیم، اعمال نیک داشته باشیم، نیکوکاری داشته باشیم. راه خلاصی از دوزخ نمیست که حقوق پدر مادر را بشناسیم، حقوق همسایه را بشناسیم، حقوق سفید محسن سفید را بشناسیم، حق جوان را باید بشناسیم، توحید داشته باشیم. وقت سر نمیگیرم، بسیار معذرت میخوایم خواهشی سر فرستاد پیش خدا خفه نشده باشیم. خواهش میکنم غمخوار صاحب محترم، الله خیرتان بده. قربانتان، وقت سر نمیگیرم. سلام سلامت و سلطانی صاحب، دکتر صاحب رحیم، همه دوستان که صدای من را میشنوه، عرض سلامت دارم. بخیر سلامت باشین جناب غمخوار صاحب محترم، بسیار زیبا بیان کردین. الله متعال در صحتمندیتان در عمر و اهل عیالتان برکت نازل بگرداند. بریم تماس دیگر رو بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. سلام خوش من دکتر خلیل زیر شما برادر سلام خوش اشاعتی صاحب، مولی صاحب، سالم محمد سلطانی، عبدالله خان محترم غمخوار صاحب، برادرم شهیدی آشنا صاحب، دوستان تکنیکی و شنوندگان کامر روشنایی سلام تقدیم میکنم. علیکم سلام جناب دکتر صاحب، مهربانی. قربان کن صاحب. از اناس روایت است رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند دعا میان اذان و اقامه تکبیر رفع نمیشود، قبول میشود. از اناس رضی الله عنه روایت است که هر وقت رسول اکرم صلی الله علیه و اضطرار و پریشانی نهایت پیدا میکردند این دعا را میخواندند یا حی یا قیوم میگفتند یا ذوالجلال والاکرام. وقتی که پریشان میشوید این دعا را بخوانید. رسول اکرم صلی الله علیه و فرمود هر کسی که به این دعا به بارگاه الهی توبه استغفار کند یعنی استغفر الله و اتوب الیه بگوید مورد عفو و مغفرت قرار میگیرد حتی اگر مرتکب گناه قرار از میدان زیاد شده باشد. از حضرت عمر خطاب حضرت عمر رضی الله عنه روایت است که دعا در میان آسمان و زمین معلق میماند، بالا نمیرود یعنی قبول نمیشود تا وقتی که درود بر حضرت محمد صلی الله علیه و گفته شود. از ابو هریره روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سوگند به خدا من روزانه بیش از 70 بار به بارگاه الله توبه و استغفار میکنم. از انس روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمود هر آدم خطاکار است، بهترین خطاکار کسی است که بعد از خطاهاش مخلصانه توبه کند و
و الله تعالی به الله کار رجوع بکند. قسم خوردن شیطان گفت خداوند به عزت از قسم از گمراهی بندگانت نمیگذرم تا وقتی که آنها زنده هستند. خداوند جل جلاله به شیطان گفت به عزت و جلال خودم تا وقتی که بندگانم طلب عفو و بخشش از من کند آنها را مورد عفو و بخشش قرار میدهم. میگویند ثابت مردم شیطان را میدیدند. یک نفر از شیطان پرسید ای شیطان چه کار کنم که مثل تو شوم؟ شیطان گفت تا حال کسی از من این طور درخواست نکرده. اگر میخوای مثل من شوی در نماز سستی کن، یعنی سجده و رکوع را درست ادا نکن، قسم دروغ را در زندگی خود رواج ده. آن مرد گفت به خدا جل جلاله عهد کردم که در نماز سستی نکنم و قسم دروغ نخورم و هر کسی که کارهای نماز بخواند دروغ نگه انشاءالله تعالی خداوند از دوزخ حجاب میشه. خدا نگهدار. سلام علیکم. جهان سپاس از محترم ډاکټر صاحب خلیل. واقعا انسان باید چې کله پریشان شي دای دی زیات یا حی یا قیوم وایي چې جناب ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې د انس رضی الله تعالی عنه څخه دا روایت دی چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به دا ویل چې انسان د کله مشکل یا نارامی یا کم پریشانی پیدا کیږي باید یا حی یا قیوم ووایي. او بل دا چې هر انسان خطاکار دی، واقعا هر انسان خطاکار دی. بهترین د خطاکارانو هغه دی چې توبه وباسي او الله ته ځان نږدې کړي. تماس رو بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز انشالله که خوب و صحت سلامت باشین. سلامت باشین. مولای زین محترم گلبدین دیندوست از ولایت بدخشان به تمام. دیندوست عزیز انشالله که بخیر سلامت باشین از بدخشان زیبا لعل و لاجورد. انشالله که خوب هستین. زنده باشین، جور باشین مولای زین محترم. خیلی برادر عزیز، ما خیلی برادرای عزیز خصوصا مومن مسلمان گفتنی ما هست که نمازهای 5 وقته را با جماعت بخوانند، دیگه باید فرمانبرداری از الله بزرگ بکنن، انشاءالله در دنیا کامیاب و پیروز هستند. بخیر سلامت باشین دیندوست بزرگوار. الله خیرتون بده. دیگه روز خشم خان برتان تشکر زیادی، الله کامیاب و پیروز داشته باشد در دنیا و آخرت. بخیر سلامت باشین برادر عزیزمان دین دوست از بدخشان زیبا بودن. الله متعال خیرتون بده. امید که هر روز تماس بگیرین دوستی عزیز، ان شاء الله که ما را تنها نگذارین. تشکر زیاد از تماستان. واقعا شنونده های گرامی برادرمان هم بیان کردن که هر قدر که ما پایبند به احکامات الهی بوده باشیم و اگر به همان وظایفی که الله متعال برمان تقدیم کرده و در اجرای آنها امانتدار بوده باشیم و از خودخواهی و بعضی موضوعات دوری بکنیم، انشالله که کامیابی انشالله نصیبمان می شود و این امیدواری را از الله متعال می داشته باشیم. بالکل جناب دیندوست صاحب موږ سره اړیکه نیولې وه، هغوی بلې خپرونې ته موضوع وه، خو بیا هم په تلو کې خپله ډېره نیکه خبره وکړه چې باید موږ تاسې ځان الله ته نږدې کړو او تر ټولو بهترینه لاره یې دا ده چې موږ 5 وخته لمونځ په جماعت سره ادا کړو. دا هغه عمل دی چې انسان د ډیرو منکراتو بدو خویو عادتونو څخه ساتي. بالکل. شنیدم هر کی با حق آشنا باشد نمی میرد. شنیدم هر کی با حق آشنا باشد نمی میرد. منزه از همه جرم و خطا باشد نمی میرد. بیکوش ای دیل که یزدان را رضا سازی زی افعالت که حق از هر کی در عالم رضا باشد نمی میرد. مکن چون و چرا هرگز تو در کار خداوندی مبرا، هر کی از چون و چرا باشد نمی میرد. فنا شو در ره احکام دین مصطفی ای دل. فنا شو در ره احکام دین مصطفی ای دل که در راه خدا هر کس فنا باشد نمی میرد. سعادتمند باشد هر کی دستی بینوا گیرد. توانایی که فکری بینوا باشد نمی میرد. چی باعث شد که گشتی غافل از امر خدای خود که هر کس روز و شب یاد خدا باشد نمی میرد. یعنی واقعا شنونده های گرامی زیباترین چیز و زیباتگی عمل در زندگی یک انسان مسلمان بندگی هست. بارها بیان کردیم زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. یعنی واقعا اگر ما زندگی خود را بدور از بندگی داشته باشیم، لحظات قیمتی، عمر قیمتی، جوانی قیمتی، سرمایه بسیار هنگفت و قیمتی که در راه غیر از دین الله به مصرف برسد، همین است که متاسفانه ما بدور از رحمت الله میمانیم و خدای نکرده در آینده ها غضب و خشم
خشم و قهر الله متعال نشود، دامنگیرمان شود. زو دلته یوه لنډه دمه اخلو، له دمې بعد بیا هم بیرته راوګرځو، بیا به هم تاسې راسره په دا 2 شمیرو کې اړیکه ونیسئ او خپل نظریات به راسره شریک کړئ. زو یوه لنډه دمه اخلو. والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء. فخراغ افغانانو رمرا ولا هردم هیواد ته بیرته راګرځېدل یا ورورا پوهیږو په کډوالۍ کې د هر ډول ستونزې لیدلي او زړه دې د مینې او اخوت ټکور غواړي. د نظام ټول ارګانونه ستا د زړه ټکور ته راپاڅېدلي او تا به په هره بیه پالي، ځکه ته د دوی میلمه او دوی په دې پوهیږي چې دوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارښتنه ده چې څوک په الله او د قیامت په ورځ ایمان لري نو باید د خپل میلمه درناوی وکړي. نو ډاډمن اوسه، ته بې څوکه نه یې. د دې ټولو ګاونډیانو په نظر کې وي ډېر کم زمرونو مهاجرو له پردي وطن نه ستړی او ستومانه خدای دې راولا. هیواد ته بیرته راستنېدونکو ورونو، موږ خوښ یو چې بیرته خپل هیواد ته راګرځئ. تاسې ته هرکلی وایو. پر تاسې به خپل هیواد ښېراز او ودان شي. ډاډه اوسئ، هیوادوال به مو په هره برخه کې پراخ لاسنیوی وکړي او د خپلې خولې مړۍ به در سره نیمه کړي، ځکه دوی ته د شریعت دا اصل معلوم دی چې خپل ورور ته مسکا صدقه ده. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك. یو ځل بیا ستړي مشئ درنو محترمو اورېدونکو، ستاسې خپلې خپرونې رڼا تر پولې ته درنو اورېدونکو، تاسې موږ سره په 0 او 0 شمېرو باندې راسره اړیکه ونیسئ او راسره د موضوع په تړاو چې د دوزخ د عذاب او د اسلام له نظره له هغه څخه د خلاصون لارې چارې څه دي راسره خپل نظریات شریک کړئ. بالکل سیم صاحب، فکر کنم امروز تماسایمان کم است. همداسې ښکاري. دوستان میدانم شاید مصروف باشند دوستای عزیزی ما و کسانی که با ما علاقه‌مند بودند که تماس بگیرن. دوستای عزیز تماس بگیرین شما با این برنامه زیبای ما 020 23 10 742 و 070 23 10 742 تماس بگیرین دوستان عزیز که این برنامه ما بی‌صبرانه منتظر تماس شما هست و در رابطه با تماس های شما ما هم بیقرار هستیم. انشالله تماس بگیرین تا از بیانات خوب و زیبای شما ما و همه شنونده های عزیز مستفید شویم. نکته دیگری که بیان بکنیم شنونده های گرامی که واقعا راه نجات از عذاب دوزخ است. اول تماسی را بگیریم که دوستمون تماس گرفتن. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام محترم محمدی صاحب، خدای دې راوله صحتمند اوسې، مهرباني وکړئ. د خدای پاک لوی احسان دی، شکر دی، الحمدلله. سلامت اوسئ. بلې و همدغه موضوع ده. رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین فرمایي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای لا ټول تاسو چې ځان وساتئ د اور د جهنم نه خپل او اولاد خپل باندې اولاد خپل د اور د جهنم نه اورل چې دې خاصات دي خطګيري او کان دي د داسې شدید ورنه او دا ساتل د کېږي لوګو د جهنم نه په دې باندې کېږي چې سړی نیک اعمال وکړي. رب العالمین واحد ولا شریک لري او ټول اطاعت کوم اوامر الله امر کړی ده، کوم نواهیونه چې رب العالمین منع کړی ده اوامر باندې عمل کول، نواهیونه چې منع کړی هغه نه ځان ساتل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ورڅوي د جنت بالمکاره په سختو سره. سختي ده چې په ځان تکلیف راولي چې ته مونځ کوې، روزه نیسې، زکات ورکوې، حج کوې، دا تکلیفونه دي، زحمتونه دي، دا به تېری جنت ته به داخلېږي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي
حجبت النار بالشهوات او پرتوای د اور د جهنم په خوندونو سره او څو خوندو چې ګري د جهنم ټول خوندو باندې شراب خوري زنا کوي دروغ وایي حرام خوري دا چې هغه چې ممنوع شی راوي غیبت کوي دا کوم اور د جهنم ته ورځي دا دې کو اعمال سره په تکالیف دا زحمتونه راځي هغه په بدو اعمال سره په ناروا سره دا چې مثال لکه یو با دا څنګه نوځي په دې باندې مخاطبه زالوزي وي دیوال دې څنګه نوځي تقریبا د زحمتونو باندې بحث داخلي دي دا په تکالیف څنګه دي دا بحث نه وځي دې په اصول دی هغه د ذات د کذب په تکلیف باندې او جهنم ته کې دا په تکارونه چې په خوندونو باندې جهنم کې ناروا باندې فحشا باندې منکرات باندې حرام باندې رشوت باندې په کبر باندې په ورو باندې د جهنم او په جهنم ته ورغلي کې دا حال کې چې هغه په ځان باندې خبره نه وي موږ تاسو ته ټول مسلمانان دا چې اعمال کو چې هغه د اور د جهنم نه خلاصون څنګه چې هغه اعمال صالحه دي چې جهنم نه خلاص دي او جنت دخول ناروا او رضا ساتل دا سبب دخول جنت او اور د جهنم نه دا ساتل مده الله جل جلاله موږ ته ټول توفیق نیک اعمال ورته نصیب وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام محترم عبدالخالق محمدي صاحب د بغلان ولایت څخه واقعا ډیر ښکلې مو بیان کړه چې له دوزخ او د جهنم خپل اولادونه او خپل ځان وساتو کوم چې خاشاکې یعنی تیږي او انسانان به د خاشاک وي الله مو دې وساتي همدارنګه تکلیفونه به تیروي بیا به جنت ته ځي او که څوک شهوتونو پسې ځي لکه زنا رشوت قمار نو بیا به دوزخ په اور کې وي موږ تاسې مسلمانان باید داسې عمل وکړو چې د دوزخ د اور څخه خلاصون تماس را بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب صاحب مورد محترم کاشفی صاحب مشتاقی صاحب مضارب الله الخراب تحقیقی سلام انترامات مورد صدقی سباکران خواهد واقعیت داشته باشید. بخیر سلامت باشین استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله که شما هم صحت سلامت بوده باشین استاد بزرگوار مهربانی. نمده قرابطه الله تعالی بیانو شرط بزرگی مارتی وی امار داداد الحق الاب دلال باید این اقل شنید بنیدین گمراهینه انداشم الله تعالی بیانوشا شرط ترجسی مارتی رس کهی این تنازات اشتشتین برسو الالله و رسول ازالا ستاز ما خبره که اختلاف پیدا شد و اعلام بغیر شوط مخوفی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ استعمال فرمائے کہ څوک تبدیل کړي داسې شاید پیدا کړي چې هغه نوي وي هغه مردود وي همداشان په بل مقام کې فرمایي فرمایي چې د قیامت په ورځ به دوزخ راوستلی شي او په دې دوزخ کې به هغې جنتونه یو ډول فرشتې کشکاږي په دې کې به داسې کسان وي چې هغه ته د غوږو په بیماري پورې غرق وي په ډېرې د کپړو کې او دوی به داسې وي چې بیخي به هغه مکمل ته غرق وي همدا شان د قیامت په ورځ د خدای پاک رب العالمین ته د حساب ورکولو لپاره خلک راشي نو هغه په هر همداسې وارخطایي په حالت کې نو الله پاک موږ تاسو له داسې ګناهونو ورکېدو نه وساتي په پای کې د میراث کریم سلطاني صاحب بایار صاحب ډاکټر صاحب خلیل سردار نابینا صاحب رمخار صاحب هاشمي صاحب مبشر صاحب عزیز آزاد صاحب هر څوک زما غږ اوري سلامونه سلامات ورته خدای چې جوړ او روغ عزت اوسېږي لږ څه نبي دې دعا راته وکړي خدای خوشحاله به عزت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بخیر سلامت باشین استاد عزیز. الله متعال شفای عاجل کامل نصیب بگرداند و در حفظ زمان خود داشته باشه. دقیق است قیامت و عذاب دوزخ دوستای عزیز بسیار سخت است و جانکاه است. بیاین که به خاطر آن دنیا آمادگی داشته باشیم تا که الله متعال ما و شما را از سختی آن روز در حفظ و امان خود داشته باشه. بالکل درنو اوریدونکو د دوزخ له عذاب څخه د خلاصون ډیر اسباب دي چې په هغوی کې یو د زړه له اخلاص سره له ټولو ګناهونو څخه توبه کول دي. الله تعالی فرمایي البته هغه څوک چې توبه وباسي بل دا چې په کثرت سره استغفار ویل
او نه د الله د عادت دی چې خلک بخنه غوښتونکي وي او هغه تا سزا ورکړي. بله دا چې توبه او استغفار چې کله یو ځای ذکر شي نو استغفار طلب د ځان ساتنې دی له تیر شوي شر څخه او توبه طلب د ځان ساتنې دی د راتلونکي د شر څخه. بل سبب هم نیکی کول دی، ځکه چې یوه نیکی په 10 چنده د امت محمدي صلی الله علیه وسلم لپاره دی. په حقیقت کې نیکی بدی له منځه وړي. دنیوي مصیبتونه هم چې یو څوک په دنیوي مصائبو اخته وي الله تعالی به ښه بدله ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه دی یو مصیبت مګر چې هر مصیبت مسلمان ته رسیږي الله تعالی په هغه سره ګناهونه ختموي، حتی تر دې پوری چې اغذای هم بدن ته ضرر ورسوي الله تعالی به اجر او ثواب ورکړي. بل سبب هم عذاب د قبر دی. بل سبب د مؤمنانو مسلمانانو دعا کول او بخنه غوښتل د یو او بل لپاره په حالت د ژوند کې او یا وروسته له مرګ څخه سبب د نجات د اور کیږي. هغه هدیه چې وروسته له مرګ څخه د تلیږل کیږي لکه د صدقو ثواب، د قرائت او حج یا وغیره نورو شیانو ثوابونه ورته لیږل کیږي. بل سبب هم د قیامت سختی او تکلیفونه هم الله تعالی د مسلمانانو لپاره د دوزخ د نجات سبب ګرځوي. په پل صراط باندې چې کله مسلمانان تیریږي نو دوی به په هغه پله باندې چې د جنت او دوزخ په مابین کې دی د یوې لحظې لپاره ودرېږي. نو کله چې دوی له ګناهونو څخه پاک شي نو د جنت د داخلېدلو اجازه به ورته وشي. او همدارنګه د هغه کسانو شفاعت دی کوم چې الله تعالی په قرآن کریم کې ذکر کړی دی او دوی ته به د شفاعت کولو اجازه کیږي. اخرینی دا دی چې د ارحم الراحمین ذات لخوا د هغه چا لپاره چې خوښه شي عفوه او بخنه ده. نو الله تعالی یوازې شرک نه بخي، له دې څخه چې نورې هر څومره ګناهونه دي چې د هغه چا ته خوښه شي وربخي. نو الله تعالی دې موږ ته توفیق د توبې را نصیب کړي. بالکل. در این 1 دقیقه 2 دقیقه که باقی مانده دوستان عزیز بزرگوار، واقعا دنیا یک دار فانی هست که فنا شونده هست و برای هیچ کس باقی نمیماند. حضرت سعدی بیان میکند چون حضرت رسول خدا در جهان نماد کس را چه اعتماد به نابود بودنیست، سعدی در این قفس کی دوان داشت مرغ را روز قفس شکسته و مرغش پریده نیست. یعنی واقعا انسان میمرد. خوب است که میشه اخلاق خوب و انسانیت و آدمیت داشته باشیم. تا برنامه بعدی که حاضر میشیم الله متعال یار و مددیارتون باشه. نیکمرغ ورتون لري د خدای په امان. سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله